ښه راغلاست درنونکو. نن بحث کې د کرونا پر وایروس باندې خبرې کوو چې تازه له تورخم څخه په سلګونه افغانان راستنه شوي دي او دغه راستنه شوي افغانان دوی پرته له معایناته راغلي. دا چې پرته له معایناته دوی دلته په افغانستان کې راځي څومره د افغانانو لپاره ګواښونکي ده. پر همدې موضوعات باندې بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د کابل د ولایتي شورا د صحي کمیسیون مشر ښاغلي خالق زازي وطن دوست. سلامونه وطن دوست صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی خپرونه ته. مننه. زازي صاحب، پیل به دې وکړو چې د کرونا پر وړاندې د مبارزې د روغتیا کمیسیون چې تاسې مشري کوئ تر دې دم پورې په کابل کې په نورو ولایتونو کې کوم تدابیر تاسو ورته نیولي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو مینوال ته د افغانستان قهرمان ولس ته تاسو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. یقینا نن سبا که تاسو وګورئ کرونا وایرس یا کووډ 19 چې ورته وایي دا یو جهاني مشکل دی. افغانستان هم د دې جهان یو برخه دی. لکه مخکې څنګه چې ویل کېدل چې ټول جهان اوس یو کلی شوی دی او دا حقیقت ده که یو په کلي یو ځای کې مشکل پیدا کېږي نو ټول کلی ورنه متاثره کېږي. افغانستان هم د همدا حالات لرو. اوسنی واقعات نننی واقعات چې کوم دي تقریبا هغه چې تثبیت شوي واقع دي تر 315 316 پورې 415 416 پورې موږ مثبت واقعات لرو په افغانستان کې چې د تقریبا 80% نه زیاتې په هرات ولایت کې دي او بیا په دویم قدم کې متاسفانه په ډېر تاسف سره باید ویلی شم هغه په پایتخت کې دي. بیا په پایتخت کې هم چې د کومې پیښې دي اووه شپېته مثبتې پیښې لرو متاسفانه. دا هم اکثریت د کابل د غرب د سیمو نه دي. یعنی دا وړاندیز موږ بار بار کړی او اوس هم دغه علت راګرځو وطن دوست صاحب چې د دغه پیښو د ډېرېدو علت او عمل څه دغه کسان چې دلته پې اخته شوي دي د همدغه ځای اوسېدونکي دي که نه دوی له نورو هېوادونو له بهر نه دلته په کابل کې یا نورو ولایتونو ته راغلي دي؟ یقینا دلته په کابل کې یا نورو ولایتونو ته راغلي دي. یقینا اصلي عامل خو هماغه ده لکه موږ که ورته وایو د افغانستان قوم ایران کې د قم نه پیدا شو او چین کې د ووهان نه پیدا شو مرکز یو د افغانستان هم بالخصوص د کابل او د افغانستان بیا په مجموع کې مرکز هم دغه ایران او ایران نه بیا دوی هرات ته راغلل. هغه وخت کې موږ دا وړاندیزونه وو چې دوی د په سرحداتو کې قرنطین شي 14 ورځې دپاره هغې نه بعد سکرینینګ وشي او هغې نه پس د بیا که نارمل ولاړ د شي خپل کورونو ته خپلو کلو ته. ولې متاسفانه داسې ونه شول. په اول کې دغه مسله ډېره عادي ونیولی شوه یا به امکانات نه و د حکومت سره په هر صورت غفلت وشو. دا هم باید ومنو خصوصا د هرات والي پکې ډېر زیات غفلت وکړو د موضوع باندې. هغه کسان راغلل او هغه میشت شول په ټول افغانستان کې میشت شول. دا زه چې د کابل خبره کوم ټول اکثریت زمونږ ورونه د غرب کابل کې هغه شوي دي. یعنې په دې برخه کې تاسو تر دې دم پورې د هرات والي ګرم بولئ یا افغان حکومت تر دې دم پورې هم کوم خاص تدابیر ورته نه دي نیولي؟ کوم کسان چې ایران کې له ایران څخه لا هم همدغه کسان را روان دي په دې برخه کې اصلي ګرم څوک ده؟ آیا د هرات والي اوسه چې که نه په ټوله کې افغان حکومت ده؟ نه مخکنی حالات خو مخکنی حالاتو کې خو زه د هرات والي ګرام بولم. تاسو وکتل چې هغه لرې شو بل والي ورغی او ځوان تکړه والي ورغی. اوس امیدواره یم چې مثبته نتیجه ورکړي. ولې که ابتدا کې همغې ځینه قرنطین پروسه شروع شوې لکه اوس چې هرات قرنطین شو یا نور ولایتونه په شمول د کابل او نن سبا چې اوس زه ته په تلویزیون باندې خبرې کوو دا وخت تقریبا د افغانستان 40 تر 50 ولایته داسې دي چې یا قرنطین دي یا نیمه قرنطین حالاتو کې دي. کابل هم تاسو ګورئ چې 8 میلیونه وګړو ښار ده. 8 میلیونه وګړو ښار دی. دلته هم د کابل د قرنطین او د مامورینو د رخصتولو طرحه یو بله طرحه ده چې په زندانونو کې چې موږ تللي وو. زه په خپله د صحت کمیسیون ما سره یو تعداد نور وکیل صاحبان و موږ لاړو د محبس د پلچرخي او توقیف خانه هم ولده. هلته هم حالات ډېر زیات خراب دي. دا موږ وړاندیز کړی و ولسمشر ته هم د کرونا چې کوم استقرار کمیټه ده چې بیا په راس کې دویم معاون جناب سرور دانش ته دوی ته موږ دا وړاندیزونه کړي وو. خو خوشبختانه د کابل قرنطین مسله یې تر ډېر حده پورې ومنله. بل رخصتیانې موضوع یې هغه هم ومنله 3 هفتو دپاره چې رخصتي لا نه شوه. د بندیانو مسله هم ده خو هغه لږه سلو و بتي روانه ده. زه امیدواره یم چې ټول بندیان خوشي شي. ټول بندیان څنګه چې ایران 15,000 بندیان خوشي کړل په ضمانت معتبر باندې فضا ورته ختمه کړه چې کوم هلته تجمع وه او د دې چانس و چې خدای نخواسته هلته ویروس انتشار ونه کړي او انساني آفت رانه شي. همدا رقم زموږ تاسو په زندانونو کې هم دغه حال دی. ځکه چې زه په خپله تللی یم د کابل محبس د پلچرخي کې تنه 14,000 کسان وو. اوس راګرځو تاسو چېرته په دې برخه کې تاسو څه ډول اقدامات کړي دي؟ تاسو د صحي کمیسیون مشر یاستئ، څومره ادارې دي چې تاسو سره همکاري دي؟ تاسو همکاري کړې ده په دې برخه کې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې ستاسو اقدامات څه دي تر دې پورې؟
یقینا وقتا فوقتا مونږ چې هغه کومه اضطراري کمیټه لرو د کرونا په نوم، البته د کابل لپاره د افغانستان په سطحه خو نشم ویلی، د کابل لپاره چې کوم کمیټه لرو چې هغې مقر یې دارالمان کې ده، قصر کې ده. زه پرون هم هلته ناست وم. اوسنی حالت داسې دی چې د کابل 4 دروازې چې کوم راننوځئ تاسو کابل ښار ته حداقل یو سکرینینګ کیږي، یعنی بغیر سکرینینګ څوک داخلېدلی نشي. دا هم یو ښه اقدامات چې شوي دي. بل کابل ښار کې مونږ یو ټیمونه جوړ کړي دي په نوم د کویک ریسپانس ټیم په نوم. دا هغه ټیمونه دي چې تاسو له میډیا طریقې نمبر یې ما ور 166 نمبر دی. که څوک خدای نخواسته داسې احساس کوي زموږ وطنوال چې هغه اعراض او علایم چې ټوخی دی او تبه ده او ټوخی دی او بالاخره ځان خوږ ډېر شدید ده او ستونې درد دغه اعراض او علایم پکې وي، نو دوی کولی شي د 166 نمبر ته زنګ وهي او هلته ټیمونه دي او دا ټیم ورځي په خپله کور ته ورځي. په دې معنا چې په دې ټیم کې یو ډاکټر ده، یو نرسه ده او یو هم لابرانت څوک چې وینه اخلي. دوی ورځي اما کور کې ورنه ټیسټ اخلي، وینه اخلي او دا ځي لابراتوار ته ټیسټ کېږي. کله چې ځواب راغی که مثبت و انتقالیږي افغان جاپان شفاخانې ته هلته قرنطین کېږي، که منفي و نو هغه دی ورته وطن دوستي اوس هم دې موضوع ته راګرځو چې یو شمېر ډېر داسې کسان دي چې هغوی له قرنطین څخه ډارېږي. په لوی لاس باندې دوی نه غواړي چې خپل ځان ډاکټرانو ته تسلیم کړي چې ګواکې دوی د چیک اپ یا معاینات کړي. اوس تازه له تورخان څخه په سلګونه افغانان راستانه شوي دي، دوی پرته بې معایناته راغلي دي. اوس دغه کسان چې هر یو هر خوا ته تیت شوی ده، په دې برخه کې تاسو کولی شئ تاسو څه کولی شئ چې دغه کسان چې تللي دي هغه شناسایي کړي، هغه بیا رسمي مراکزو ته یې تاسو ته تسلیم کړي چې هغوی باید معاینات شي. اول خو زه غواړم مننه وکړم د جلال آباد محترم والي صاحب نه چې هغه خپله هڅه وکړه. هغه اولین والي و د افغانستان په سطحه چې دغه هڅه وکړه او اکثریت دغه امکانات حکومت نه مو وانغستل. د جلال آباد یا د ننګرهار د خلکو نه هم مننه کوم. هغوی ورسره کومک وکړو، لاړل دوی دغه کمپ جوړ کړو په تورخم کې. پرون ډېره ښه ورځ وه، تقریبا 1000 کسان چې رادننه شوي وو خپلې خاورې ته، دغه ټول همالته کمپ کې قرنطین وو. ولې متاسفانه نن حالات بیا بل رقم شول. یودم تورخم دروازه راخوشي کېږي او په زرهاو خلک راننه کېږي چې د دې امکانات نور حکومت سره نه وو یا دومره کافي ټیم نه و هلته چې دا ټول د سکرینینګ شي یا ټول د قرنطین شي. یقینا دا خلک ټول راننوتل او راغلل. خو د سکرینینګ موضوع کوي، ما مخکې مې اشاره وکړه، بیا هم درته وایم د کابل په 4 دروازو کې په شمول د زموږ د پل چرخي چې کومه دروازه دلته ټیمونه شته دي، سکرینینګ ټیمونه شته دي. دوی به سکرین کېږي، پس له دې نه چې چک شي چې تبه نه لري او اعراض او علایم نه لري، هغې نه پس دوی ته اجازه ورکوي کابل ښار ته. ولې دا خو د کابل خبره کوو. ولې هغه کسان که راننوتلي وي او خدای نخواسته دا تکلیف ولري بغیر سکرینینګ راغلي له تورخمه تېر شوي، نو لغمان، کونړ، جلال آباد، نورستان، خدای دې نه کړي دا هغه ولایتونه دي چې بیا ورته دا یو ښه خبر نه ده. ښه خبر نه ده. یوازې سکرینینګ کولی شي چې کس تثبیت کړي، تشخیص کړي چې ګواکې دغه کس په کرونا ناروغي باندې اخته شوی د مصاب دی. نور داسې کومې لارې چارې نشته چې هغه کسان چې له نورو هېوادونو څخه دلته افغانستان ته رادننه کېږي، بخصوص پاکستان چې زموږ ستاسو ګاونډ دلته ډېر زیات افغانان میشت دي، اوس له هغه څخه دوی راستنېږي. سکرینینګ تنها کافي ده په دې برخه کې؟ حد اقل ګورئ د دې مرض هغه اولي ابتدایي هغه چې کوم د عرض چې کوم دی هغه هم دا تبه ده. تبه کله چې لوړه لاړه شي، تاسو پوهېږئ چې نارمل حالت تبه تر 30 درجو پورې د یو انسان نارمل درجې حرارت وي، خو داسې حالاتو کې بیا تر 40 هم لوړه ځي. دا په خپله هغه اولینه عرض ده د دې وایرس یا کرونا وایرس چې دې نه سړی تشخیص کولی شي یا مشکوک کېږي ډاکټر یا څوک چې دغه معاینات اجرا کوي یا سکرینینګ کوي، د عقل پې پوهېږي چې دا مشکوک دی. حتی مشکوک چې څوک مشکوکین دي هغوی هم ټول معرفي کېږي د هغه دپاره د تداوۍ دپاره او د قرنطین دپاره. خو زه په کل کې وایم چې نه، که هغه رقم چې نورو ملکونو کې کوم امکانات دي په کوم شکل باندې دوی مبارزه کوي د وایرس سره، خو ناممکنه ده. خب زه یو خبره کول غواړم د کابل ګران اوسیدونکو ته چې لطف وکړئ هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه تاسو ته کېږي، تاسو که وګورئ پر ټول جهان کې تر ټولو کامیابه تجربه چې کوم دغه قرنطین دی. تاسو وګورئ چین وخان ښار 1.10 میلیونه نفوس لرلو، هغه ولې جوړ شو، ولې هلته هر څه ختم شول؟ خو هلته خلکو ځانونه قرنطین کړل په ټوله معنا باندې. خو بیا هلته بیا امکانات حکومت متاسفانه هغه امکانات لري، هلته بیا د فوز اردو به راغله، د هر کور شاته به سهار غرمه ماښام به 3 وخته پخه ډوډۍ ورته راوړله، خو خلکو ته ویلي وو چې کور نه به نه وځئ. متاسفانه موږ تاسې مننه کوم د خصوصي سکتور نه د کومه ورځ نه چې قرنطین اعلان شوی، تاسو ګورئ د وعدې مطابق تنها هغه څوک چې درمل پلورونکي دي یا مارکیټونه د درملو دا
او خوراکه توکو اوس په دې برخه کې تاسو ټول خپله هغې د مراعات کړی قرنطین له اصولو څخه چې تر دې پورې دلته کابل کې کابل میشتو مراعات کړي دي تاسو ترې رضایت لرئ که نه هغه څنګه چې تمې کېدلې په هغه شان باندې قرنطین مراعات شوی دی شخصا زه خو ما مخکې اشاره کول خو د خصوصي سکتور نه مننه کوم او 100% هغوی تطبیق کړی خصوصي سکتور اما درې صنفه چې یو نان بیان دي دوا فروشان دي او بل خوراکي توکي پلورنځي دي دغه خلاص دي نور تاسو وګورئ ټول اصناف چې کوم دي ټول بند دي را به شو د خلکو پیسه کې د خلکو پیسه کې هغه څوک چې یعنی یو معاش لري حکومت لخوانه یو عاید لري میاشتنی او تثبیت عاید دی چې میاشته پوره شي حکومت به معاش ورکوي حکومت رخصت کوي دا ټول په کور ناست دي زه نه شم ویلی 4-5% به داسې خلک وي چې هغه به وي ولې دغه کوم خلک چې تاسو په بازار کې ګورئ تاسو باور وکړئ زه روزانه یعنی زم ګورم ورسره نږدې نه انټرویوګانې کوم دغه 40% هغه خلک دي چې دوی روزمزده دي دوی هغه خلک دي چې که راونوځي کور نه او کار ونه کړي ماښام دپاره دوی مجبوره دي چې کور ته لاړ شي نو بیا هلته ورته مشکلات جوړېږي لکه لوږه به وي کور کې به څه به نه پیدا کېږي دغه طرحه مونږ بار بار وړاندې کړې وه حکومت ته اوس مو بیا هم وړاندې کړې ده او کار پرې روان زه امیدواره یم چې نتیجه ورکړي مونږ ویلي وو چې د کار ټولنیزو چارو په نوم یو وزارت لرو موږ تاسې دوی کولی شول چې دومره وختونو کې د وزارت جوړ شوی د متاسفانه د څو کلونو کې حداقل یو ډیټابیس نشته چې ته اوس ورنه پوښتنه وکړي چې څومره خلک کار کوي چې دقیق خبره درته وکړي څومره خلک کار کوي څومره خلک روزمزد ځي هلته غریبي کوي چې اوس موږ دپاره ډېر کومک کولو همدارنګه موږ یو مشترکه ناسته لرله د کابل مخکنی ښاروال نه موږ پوښتنه وکړه چې د کابل ښار کې څومره هغه لرې ته ده دستفروشان او هغه څوک چې د ورځې وځي کار پسې متاسفانه چې هغه هم ځواب نه لرلو او یې ارقام یې کله به چې 70,000 است کله به چې 1,20,000 است نو زه فکر کوم چې دې نقاط ته باید توجه وشي او علمي مخکې لاړ شو او د افغانستان خلکو نه په مجموع کې به د کابل خلکو نه خاصه زمونږ دا غوښتنه ده چې دغه کوم کیسونه چې اعلان شوي دي زه چې اوس وایم چې 80 کیسه په کابل کې تر دې 50 چنده زیات خلک په دې ویروس باندې اخته دي لطفا ځانونه قرنطین کړئ خدای نخواسته چې وروسته بیا خپیمانتیا لاسته څه نه راځي ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ وطن دوستو دا چې خبرونه راغلي مننه تاسو ډېر زیاته مننه خیر اوس هم دمه تر دمې وروسته د خبرونو دمه سره ګرځو